الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو بل جلیل القدر او عظیم الشان صحابي درته معرفي کوم. خو د دې صحابي د ژوند قصه د غم او خوشحالۍ څخه ډکه ده. د ژوند ترخه او خوږه لري. دا صحابي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې فرمایي: ابو سفیان ابن الحارث سید فتیان الجنه، یعنی ابو سفیان ابن الحارث د جنت د ځوانانو سردار دی. ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ محترم اوریدونکو، ډېر لږ به داسې پیښیږي چې د دوو نفرو په مابین کې دي دونه ډېر د اتصال اسباب موجود سي او داسې ټینګ علایق دي پیدا سي لکه څرنګه چې د محمد مصطفی رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم او ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه په مابین کې د ربط، قرابت، اتصال قوي او ډېر اسباب موجود و. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همزول څخه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو سفیان دواړه په یو ډېر نږدې زمانه کې و دنیا ته راغلل او په یو کورنۍ کې لوی شو. ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی. د پلار حارث او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار عبد الله دواړه د عبد المطلب زامن او سره ورونه دي. او بیا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی ورور هم دی. و دوی دواړو ته حلیمه سعدیه یو ځای د خپل ځګر شیدې ورکړي دي. او بیا پس له دغه ټولو روابطو څخه تر بعثت د مخه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خوږ آشنای او ملګری او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په کړه وړه کې ډیر مشابه وو. آیا تر دغه قرابت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه په مابین کې وو بل نږدې قرابت او تر دغه دوستی قوي دوستی لیدلې او اوریدلې ده؟ نو ځکه پر ابو سفیان دا ګمان کېدی چې دی به تر ټولو خلقو د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دعوت لبیک وای او تر ټولو ژر د صلی الله علیه و آله وسلم متابعت اختیار کړي. مګر خبره د ټولو توقع کوونکو د غوښتنې او توقعاتو څخه مخالفه پیښه شوه. ځکه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت شروع کړي او خپل کورنۍ ته انذار ورکړي، د ابو سفیان په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د حقد او عناد، کراهیت او دشمنی اور بل سو. هغه دوستی او آشنایی په دشمنی بدل سو. هغه صله رحمی پرې او قطع سو. هغه ورورګلوي په ضد عناد او مخ ګرځولو بدل سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب په امر پر رسالت مبعوث کړسو، ابو سفیان د قریشو د جنگیالیو مشهور فارس او جنگی قهرمان چې هر ځای نوم یادېدی او د قریشو په شاعرانو کې د لوړې درجه او شهرت خاوند شاعر و. نو ابو سفیان خپل توره او ژبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جنگ او د صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت پر ضد استعمالول او خپل ټول استعداد او طاقت یې د اسلام او مسلمانانو د آزارولو لپاره تیار او آماده کړ. قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد هیڅ داسې جنگ نه دی کړی چې ابو سفیان دی د هغه جنگ اورلړونی او بلونکی نو، او مسلمانانو ته هیڅ داسې تکلیف او آزار نه دی ورکول سوی چې ابو سفیان دی په هغه کې ډیره برخه او حصه نه درلوده. ابو سفیان د خپل شیطان راویش کی او ژبه
د رسول الله صلوات الله علیه وسلامه په هجا او بدویلو کې اله کړ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې بد، بهوده، دردونکي او فاحش الفاظ استعمال کړ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ابو سفیان دښمنی ډېره اوږده سوه، حتی وشلو کلو ته نږدې سوه. او په دغه موده کې ابو سفیان هیڅ چم د چمو نه پرېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې ونه کړي، او نه هیڅ قسم آزار پرېښاوه چې هغه د مسلمانانو په مقابل کې استعمال نه کوي، او د هغه ګناه یې پر غاړه واخیسته. مګر د ابو سفیان په تقدیر کې دا لیکل سوی وه چې د مکې مکرمې تر فتح لږ د مخه مسلمان سي، او د اسلام راوړلو قصه د جذبې ډکه او احساسات پارونکې قصه ده چې د سیرت کتابو ساتلې ده او د تاریخ سفرو لاس پر لاس را نقل کړې ده. نو اوس به قصه په خپل و ابو سفیان ته پریږدو چې د خپل اسلام راوړلو قصه راته بیان کړي، ځکه په دغه قصه کې د پوهه ډېره عمیقه ده او د بیان ډېر دقیق او صادق دی. ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې د اسلام امر لوړ او قایم سو، اسلامی حکومت ثابت او برقرار سو، او دا اخبار نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمه د فتح لپاره را رهي سوی دی، ځکه د خپل پراخي سره پر ما تنگ سو، او ما ویل چیرې ولاړسم، د چا ملګری سم، او د چا سره به يم. بیا نو خپل ښځې او اولادو ته راغلم او دوی ته مې وویل چې د مکې مکرمې څخه د وتلو دپاره تیار او آماده سي، ځکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم را رسیدل نږدې دي، او که مسلمانانو ونیولم خامخا وژل کېږم. کورنۍ او اهل مې راته وویل آیا ته نه وینې چې عرب او عجم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د امر تابع سوه، د هغه اطاعت کوي او د هغه دین یې اختیار کوي، او ته تر اوسه پورې د صلی الله علیه و آله وسلم پر عداوت او دشمنی ټینګ. حال دا چې ستا دپاره دا وړ او لایقه وه چې تر ټولو خلقو د مخه د صلی الله علیه و آله وسلم نصرت او تایید وکې، بیا هم زما کورنۍ دغه خبرې راته کولې چې زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته تشویقولم او بللم، ترڅو چې الله عز وجل زما سینه د اسلام و قبلولو ته خلاص کړه. نو فورا ولاړ سوم او خپل مرۍ ته مې وویل زموږ دپاره یو آس او یوه اوښه تیاره کړه، او زما زوی جعفر مې د ځان ملګری کړي، او په ډېره چابکي سره د ابوا و طرف ته چې د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې یو ځای دی رهي سوم، ځکه زه خبر سوی وم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هلته په ابوا کې اړولې دي. کوم وخت چې و ابوا ته ورنږدې سوم خپلې قیافې ته مې تغییر ورکړي چې څوک مې ونه پیژني، او د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېږم او خپل اسلام د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې اعلان کم و نه وژل سم. کوم وخت چې و ابوا ته د یوه میل پر اندازه ورنږدې سوم نو پر پښو ورهي سوم، او لیدل مې چې د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې د مکې مکرمې پر طرف روانې دي، او زه به د دوی د لارې څخه د بیرې په خاطر ګوښه کېدم او بیریدم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه به مې یو وپیژني. زه په دغه حالت کې ورنږدې کېدلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل موکب کې د خپل اصحاب سره راووتی. نو زه د صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف ورهي سوم او مخ ته ودرېدلم، خپل مخ مې لڅ او ښکاره کړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما و طرف ته وکتل او زه وپیژندم، مخ یې راڅخه واړاوه. زه هغه د صلی الله علیه و آله وسلم د مخ و طرف ته ورته ودرېدم، د صلی الله علیه و آله وسلم بیا مخ و بل طرف ته راڅخه واړاوه. زه بیا هغه د صلی الله علیه و آله وسلم د مخ و طرف ته ورته ودرېدم،
څو واره دا کار تکرار سو چې دی علیه الصلاة والسلام مخ را څخه اړوي او زه بیا مخ ته ودرېږم. زما دا یقین وو چې زه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بزما په اسلام سره خوشاله سي او د علیه الصلاة والسلام اصحاب د په خوشحالي سره خوشاله سي. مگر کوم وخت چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ اړول ولیده، هغه هم تنجان تر وکړه او ټولو مخان را څخه واړول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیدلم، په ډیر غضب یې مخ را څخه واړاوه. ما وعمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته په داسې ډول وکتل چې زړه را باندې وسوځل سي، خو وملیده چې ده هم تر هغه خپل ملګری په ډیر قهر مخ را څخه واړاوه، بلکې دله یو د انصارو څخه را حواله کړ او هغه انصاری راته وویل: ای د الله دشمنه، ته هغه څوک یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب دې زهیرول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عداوت کې تر شرق او غرب ورسېدې؟ انصاری نور هم دغه څه بد راته ویل او आवाज را باندې پورته کړی وو. نور مسلمانانو هم په ډیر قهر سره راته کتل او په دغه خبرو چې ماته کېدل خوشاله کېدل. په دغه وخت کې زما اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ولیدي و هغه ته می پناه وروړه او ورته ومي ویل: ای اکا، زما دا امید وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه قرابت په خاطر چې زه د سر لرم او د هغه شرف په خاطر چې زه په خپل قوم کې لرم زما په اسلام خوشاله سي، مگر لکه څنګه چې ته خبر یې او تا ولیدل د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هغه را سره وسوه، ته خبري ورته وکړه چې زما څخه راضي سي. اکا مې ویل: یا والله، پس له هغه څخه چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ اړول ولیده، زه به هیڅ کله ستا په باره کې یوه خبره هم ورته ونه کم تر څو چې یوه مناسبه موقع برابره نشي. زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر لوړ بولم او د هغه احترام ساتم. ما ویل: ای اکا، ته و چاته ما پرېږدې او زه و چاته ورسم؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل: بیل دغه چې وادي وریده زما سره بل خبره نشته. ابو سفیان ابن الحارث وای: زه په فکر او چرت کې ډوب سوم او غمونه را باندې کوټه سو. لږ وخت وروسته می زما د اکا زوی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ولیدي، د هغه سره می د خپل حال په باره کې خبري وکړې. هغه هم عینا هغه زموږ د اکا عباس رضی الله تعالی عنہ خبري راته وکړې. زه بیرته خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ته راغلم او ورته ومي ویل: ای اکا، کته نسې کولای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه پر ما نرم کې او زما په باره کې خبري ورته وکړي، نو دغه سړی خو را څخه منع که چې بد او رد راته وایي او نور خلق هم ماته په بد ویلو سره تشویقوي. اکا مې ویل: د هغه سړي علامې راته ووایه. راویښم، ما چې د سړي علامې ورته وویلې، ویل: دا نعیمان ابن الحارث النجاری دی. و هغه ته نفر ورولېږي. هغه چې راغلی عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل: یا نعیمان، دغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی او زما وراره دی. که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نن پر د په قهر وی، یو ورځ به ځنې راضي سي و دته آزار مور کوه. تر ډیره وخته دغه خبري ورته کولې تر څو چې نعیمان راضي سو چې ما پریږدي او ول پس له اوسه څخه بیا څه نه ورته وایم. ابو سفیان وای: کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جحفه کې واړول، ورونو جحفه د مکه مکرمه او مدینه منوره پر لارې د یو ځای نوم دی چې د مکه مکرمه څخه 4 منزله لري دی. وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جحفه کې واړول، زبد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه په دروازه کې کښینستم او زما زوی جعفر چې هم را سره وو هغه به ولاړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور یا خیمه څخه راووتی، بیا به هم مخ را څخه واړاو، خو زه بیا هم د درازي کولو څخه نوم نا امید. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په پر هر منزل واړول، زبد د علیه الصلاة والسلام د خیمه په دروازه کې ورته کښینستم او زما زوی جعفر به می را سره ودراوه.
او هر وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدم مخ به راس خواړاو. تر ډیره وخت زما دغه حال کوم وخت چې خبره ډیره را باندې سخته او درنسوه نو مې خپل شذ ته وویل والله یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را څخه راضی کیږي او یا زه دغه خپل زوی تر لاس نسم او دغه سي پر خپل مخ پر دشت او صحرا رهي کېږم تر څو چې د لوږې او تندې څخه مرو. کوم وخت چې دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی زړه را باندې وسوسه او بیا چې د خپل خیمه څخه راووتی نو یې تر هغه اولو کتلو څه نرم راته وکتل او زما دا امید سو چې راته وبخاندي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته داخل سو زه هم د سره د علیه الصلاۃ والسلام په ډله کې ورسره داخل سوم او بیا مسجد الحرام ته ولاړی زه هم ورسره ولاړم. په هیڅ وخت او هیڅ حال کې نه ځنې جلا کېدم. د صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې به ورسره وم او ورسره تلم. کوم وخت چې د مکه مکرمه تر فتح وروسته د حنین د جنگ ورځ راغله هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره دون عرب کفار سره یو ځای سوي و چې هیڅ کله دون عرب د هیچا د جنگ د پاره نه سره یو ځای سوي او د علیه الصلاۃ والسلام د جنگ د پاره داسې آمادګی نیولې و چې تر دغه د مخه د هیڅ جنگ د پاره داسې آمادګی نه ونیولې او دوی دا قصد کړی وو چې دغه حمله به پر اسلام او مسلمانانو هغه ختمونکې او فیصله کوونکې حمله وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مقابله د پاره د خپل اصحاب سره ورووتی. زه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دغه جنگ ته ورسره ووتم. کوم وخت چې مې د مشرکانو دغه لوی لشکر ولیدي نو مې د ځان سره وویل په والله نن ورځ به هغه ټوله دشمنی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کړې دي تلافي کوم او د نن ورځې په جنگ به پټوم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بنن زما څخه هغه کارونه وویني چې الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرازي کیږي. نو کوم وخت چې دوه لشکره سره مخامخ او یو ځای سو د مشرکانو حمله پر مسلمانانو ډیره سخت شوه. په مسلمانانو کې سستیا او ماته ښکارا شوه او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا څخه پاشل کېده. قریب و چې موږ ته ډېر بد شکست را پیښ سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما مور او پلار دي تر د قربان وي. د میدان جنگ په مابین کې پر خپل غاتر سپور لکه یو لوی غر قائم او ثابت ولاړو او په خپل تور سره د خپل ځان او هغو کسانو څخه چې د پر شاوخوا و د جنگي قهرمان په مثل دفاع کول. دلته نو زه د خپل آس څخه راوغورځېدلم. د تور پوش مې مات کړ. الله عالم او شاهد دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او مخ کې د خپل مرګ اراده کړې و او زما اکا عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاتر قیزه نیولې و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅنګ ته ولاړو او ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبل څنګ ته ځای ونیوي. پراسته لاس کې می توره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع وکوم مگر چپلاس می د علیه الصلاۃ والسلام پر رکاب پورې نیولې و. رکاب خو پیژني هغه چې د آس پور پښه پکې ژدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر کوپارو د غزما سخت وهل او وارونه ولیده زما اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا ستا ورور او د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث دی. یا رسول الله ځنی راضی سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قد فعلت وغفر الله له كل عداوه عادانيها یعنی زدن راضیم او الله عز وجل دی هغه ټوله دشمنی چې زما سره کړی دي ور وبخښي. ابو سفیان وایي زما زړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرازي کېدل سره د ډېری خوشالیه په حواسو او د علیه الصلاۃ والسلام شمه پر رکاب کې ورمچ کړه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وکتل او ویل وروره
وردمخه او وهل کوا. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره زما او احساساتو ته اور بل کی. پر مشرکانو می داسې حمله وکړه چې د خپل ځایو څخه می پر شا کړه او نور مسلمانانو هم زما سره په دغه حمله کې ګډون وکړي. دا داسې حمله و چې مشرکان مو یو فرسخ پر شا وشړل او هر طرف ته سره وپاشل سو. ورونو یو فرسخ 3 میل دی او یو میل زر باع دی او یو باع 4 ذراع ده چې په دې حساب مشرکان 12,000 ذراع شاته ولاړ. او بیانو د حنین د ورځې څخه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوره او کامل رضایت په نعمت کې اوسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کریم او مبارک صحبت کې نیکبخت ژوند کاوه. مگر هیڅ کله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لوړ ونه کتل او هیڅ کله د دستورګو د حیا په خاطر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ قرار وننیوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه خپل پخوانی معاملې په خاطر شرمېدی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پر خپل تیر ژوند همیشه د پښیمانی ګوتی چچلې پر هغه خپل تور ورځو چې په جاهلیت کې د الله عزوجل د نور څخه په حجاب کې تیر کړي وي او د الله عزوجل د کتاب څخه محروم وو همیشه غمجن او پښیمانه وو. نو د شپې او ورځې به د قران مجید آیاتونه ویل او د هغه په احکامو یې ځان پوهاوه او د کتاب الله په نصایح او وعظو کې فکر کاوه. د دنیا او د هغې د ګلانو او رنگو څخه مخ واړاوه په خپل ټولو جوارح او اعضاء سره و الله عز وجل ته متوجه سو. تر داسې اندازې چې یو وخت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه و مسجد ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي. نو یو عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا عائشه ته خبره چې دا څوک دی؟ هغه ویل لا یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا زما د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث دی. ورته وګوره دی اول هغه څوک دی چې و مسجد ته داخليږي او آخر هغه څوک دی چې د مسجد څخه راوځي او د نظر د خپل چوټي د بند څخه نه راپورته کیږي، یعنی لوړ نه ګوري، فقط خپل پښو ته ګوري. کم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفیق اعلی ته رحلت وکي ابو سفیان دون ډیر غمجن سو لکه مور چې پر خپل یو دانه زوی غمجن کیږي او دغه فراق داسې وجړاوه لکه حبیب چې پر خپل محبوب ژاړي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مرثیه کې هغه ابیات وویل چې غم، حسرت او شوق ځین راتویږي، زګیروي او ساړه ساړه آهونه ځین راپورته کیږي. څرنګه چې اشعار په عربي دي نو تر نقلولو تیریږي. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د خپل اجل نږدې کېده حس کړ. نو یې په خپل لاسو د خپل ځان لپاره قبر جوړ کړ او د قبر پر جوړولو یې فقط 3 ورځې تیر شوې چې وفات ورته حاضر سو. لکه د مرګ سره چې وعده درلوده د وفات په وخت کې خپل شذي اولادو او د کورنۍ او افرادو توکتل اول پر ما مجاړي په والله د هغه وخت څخه چې ما ایمان راوړی دی بیا مې د یوې خطا سره تعلق نه دی نیولی. او بیا د ابو سفیان پاک روح ووتی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جنازې المنص پر ادا کړي. د ابو سفیان ابن الحارث په وفات سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او صحابه کرام ټول غم جنس و او د وفات د اسلام او مسلمانانو د پاره